په داس حال کې چې له یوې خوا په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او له بلې خوا په هیواد کې تاوتریخوالی هم دوام لري. د پکتیکا خلک له دواړو طرفونو د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې د تاوتریخوالي دوام د سولې پروسه زیانمنولی شي. زه دا وایم چې اوربند تر ټولو لومړی سر کېښودی، باید اوربند وسي او نور د افغاني خبرې دوام ولري تر څو سولې موافقې ته ورسېږي. دا د افغان ولس غوښتنه ده، اول غوښتنه د افغان ولس اوربند ده، له دواړو طرفونو زموږ غوښتنه ده. دا نه د افغان دولت غوښتنه ده، نه د طالبانو غوښتنه ده، د افغان د ولس غوښتنه ده چې موږ اول اوربند غواړو. د پکتیکا ولایت خلک وایي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته خوشبین دي او په ټول قوت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. موږ دا غوښتنه ده جنه په هشت یو افغان، په هشت یو پکتیکاوال او دا د ټولو پکتیکاوالو د ټولو ولس د ټول افغانستان غوښتنه ده، د ټول افغان غوښتنه ده چې دوی باید له تیرو نه یو درس د کړی او له تیرو نه یوه تجربه واخلي او داسې ویجاړۍ بیا نشي رامنځته له خطیر واخلي. د دې خبرو د پیلېدا سره د افغانستان د ولس خوشحالي، باورمندي، هیلهمندي څو چنده زیاته سوله. دا چې دا پروسه اوس نوې ده او په قطر کې افغانان د خبرو د میز په سر ناست دي، ولې په هیواد کې مو جګړه روانه ده. غوښتنه مو دا ده چې په یو وخت د سولې مذاکرات او جګړه نه کیږي. د پکتیکا خلک په داسې مهال د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ او د اوربند غوښتنه کوي چې د هیواد په دننه او بهر کې یې هرکلی شوی او له دواړو لوریو د اوربند